نن ورځ افغان حکومت طالبان سره صلیب د افغانستان سرنوشت ټاکونکي لیدنه لري. دغه لیدنه چیرته څنګه او د څه شي په هکله ترسره کیږي دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن چهارشنبې به د سره صلیب امریکایي او د قطر چارواکو په شتون کې له افغان حکومت سره ویډیویي کانفرانس ولري. تر دې وړاندې هم د سولې په چارو کې د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د ویډیویي کانفرانس له لارې خبرې اترې شوې وې. ویل کېږي له حکومت سره د طالبانو دا خبرې به د بندیانو په خوشي کولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي راڅرخیږي. دا دویم ځل دی چې د طالب اورپکو د سیاسي دفتر مشرانو له حکومت سره د ویډیویي کانفرانس له لارې خبرې کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په خپل ټویټر کې ویلي چې د دوحې پر وخت نن چهارشنبې 12 بجې به له افغان حکومت سره د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر د طالبانو تخنیکي ټیم خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې د روانې مارچ میاشتې پر 14 نیټه د ولسمشر غني د فرمان له مخې د طالب بندیانو لومړۍ ډله خوشي شي، خو د امنیت شورا وویل چې د طالب زندانیان د خوشي کولو د څرنګوالي پر پلان کار روان دی. له هغې څخه تر دې دمه 11 ورځې وتلې دي، خو لا هم حکومت د دغه بندیانو د خوشي کولو په هکله رسنیو ته جزئیات نه دي ورکړي. ډېری شنونکي او د نظر خاوندان نیوکه کوي چې دولت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه په خبره یې په دوی کې ډېری هغه کسان دي چې په سترو جنایتونو او لوی جرمونو کې لاس درلود. د 15,000 طالبانو په بدل کې د 1000 دولتي زندانیانو د خوشي کولو پریکړه هم شوې وه، خو له امریکا سره تر هوکړلیک لاسلیک کولو یوه ورځ وروسته طالبانو له وردګو څخه یو شمېر ملکي وګړي ورسره بندیان کړل څو وکولی شي د خپلو 1000 بندیانو شمېر پرې پوره کړي. ویل کېږي طالبانو په خپل بندیخانو کې څوک نه لري او کم شمېر کسان چې ورسره بندیان وو د افغان کومندي ځواکونو لخوا راخوشي کړای شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو مشران د 15,000 بندیانو د خوشي کولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو بندیانو خوشي کولو د یو بل خونړي جنګ زیری دی او زیاتوي چې دوی به بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي او په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. د سولې په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم تېره اونۍ پر افغان حکومت غږ کړی و چې د طالب بندیانو د خوشي کولو وخت را رسېدلی دی او په خبره یې امریکا غواړي چې دا چاره ژر پیل شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.